چې تاسو د کامیابو خلکو دا خبرې راواخلئ د ناکامو خلکو دا خبرې راواخلئ نو تاسو په خپله هوښیار شئ په خپله به تاسو کې حکمت راشي چې تاسو کومه لاره اختیارول پکار دي نو تاسو چې هغه لاره اختیار کړئ نو د ناکامو خلکو دا ناکامونه به زده کړه وکړئ د کامیابو خلکو د کامیابۍ نه به زده کړه وکړئ نو انشاءالله العظیم تاسو به خدای پاک کامیاب کړي او خپل منزل ته به خامخا ورسېږئ د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي څوک هم چې په ژوند کې کامیابي غواړي په ژوند کې خپل مقصد حاصلول غواړي او په ژوند کې خپل منزل ته رسېدل غواړي نو د مهنت سره سره به حکمت هم زده کول غواړي تاسو په خپل چاپېریچل کې داسې کتلي وي چې بعضې خلک مهنت خو ډېر زیات کوي خو حکمت یې نه وي حاصل کړي نو اکثر ناکامه شي او منزل ته ونه رسېږي نو ځکه خو خیبر افریدي صاحب وایي چې هر منزل ته لنډه لاره د حکمت شته بې حکمته وي روان په اوږدو لارو په غرمو په تورو شپو په پردو لارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه یم عبدالله عابد په سوات یونیورسټۍ کې استاد یم او تعلق مې د چارسدې سره دی تاسو هم ما ته خپل نوم د کوم ځای سره تعلق ساتئ او څه کار روزګار کوئ په کمنټس کې راولېږئ زما خوږو پښتنو زما دا ارمان دی چې زما ټول پښتون قام دی معاشي او معاشرتي طور باندې ښه مضبوط شي اوس د دې دپاره زه مختلف کتابونه ګورم او تاسو ته یې په مورنۍ ژبه کې په ساده طریقې سره د ویډیو په شکل کې در رسوم اوس تاسو ته زما دا خواست دی چې زما دا اواز باقي پښتنو ته ورسوئ کیدی شي زما او ستاسو د اواز د رسېدلو سره یو پښتون رور چې کوم دی معاشي او معاشرتي طور باندې خو مضبوط شي نو انشاءالله العظیم زما او ستاسو پکې حصه وي اوس راځو خپلې موضوع اړخ ته او هغه دا ده چې دا څه وجه ده چې بعضې خلک په ژوند کې خو ډېر زیات محنت کوي خو بیا هم خپل مقصد ته نه رسېږي خپل منزل ته نه رسېږي او ناکامه وي د هغې بنیادي وجه دا ده چې محنت سره سره حکمت هم زده کول پکار دي ستاسو په ذهن کې به اوس دا خبره راځي چې موږ به دا حکمت څنګه زده کوو نو دا ډېر اسان کار دی د مثال په توګه باندې کو تاسو خیال کړي وي چې ستاسو په غوږ باندې ډېر سخت درد شي نو تاسو په خپله علاقه کې د ماهر ډاکټر معلومات څنګه کوئ لازمي خبره ده تاسو د یو څو پوهه کسانو نه تپوس وکړئ چې زموږ په دې علاقه کې د غوږونو ماهر ډاکټر څوک دی نو تاسو ته هغوی وښایي چې پلانې ډاکټر دی او ډېر ماهره دی نو همدقه رنګې کو تاسو خپل منزل ته ځان رسول غواړئ نو د محنت سره سره به حکمت او بصیرت هم زده کوئ نو دا به د پوهه خلکو نه زده کوئ او الله رب العزت په هر علاقه کې په هر ملک کې پوهه خلک پیدا کړي وي چې هغه په حکمت باندې خپل منزل ته خلک رسوي اوس تاسو په ذهن کې به دا سوال راځي چې زه خو په دیهاتو کې اوسېږم په کلي کې اوسېږم هلته دونه پوهه خلک به کوم ځای کې وي نو زما خوږو پښتنو په هر ځای کې پوهه خلک ضرور وي خو که چېرې تاسو ته هلته نه پیدا کېږي نو اوس خو د خدای پاک فضل دی د انټرنیټ او د یوټیوب زمانه ده یوټیوب ته کښېنئ او پکې سرچ کړئ چې زما د ژوند دا مقصد دی دا به زه څنګه حاصلوم د دې مشکلات به څنګه وي د دې حکمت عملي به څنګه وي تاسو ته بلا د خدای یوټیوب ویډیو وښایي چې په دې طریقې سره تاسو خپل مقصد حاصلولی شئ او کو دغه هم نشي کېدی نو عبدالله خو هم دې دپاره لګیا دی که نه چې تاسو زموږ وټساپ نمبر واخلئ او د هغه وټساپ په ترو باندې موږ سره رابطه کولی شئ انشاءالله العظیم موږ به تاسو ته لاره سمه کړو خو اصل مقصد دا دی چې زما پښتون قام دی کامیاب شي او خپل منزل ته دی په خیر خیریت سره ورسېږي اوس په نن سیشن کې به انشاءالله العظیم موږ په دې باندې خبرې اترې کوو چې موږ به دا حکمت زده کوو څنګه نو زما خوږو پښتنو لومبی خو به دا کار وکړئ چې تاسو خپل ځان ته کوم مقصد ټاکلی وي او کوم منزل هم ټاکلی وي نو تاسو به دا تحقیق وکړئ چې په دنیا کې څه داسې خلک شته دی چې هغوی همدغه شانتې مقصد جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو خپل ځان له جوړ کړی دی نو خامخا به دغه شانتې خلک وي
او هغې به څوک به کامیاب شوي وي او څوک به پکې ناکامه شوي وي. نو تاسو به دغه لیست جوړ کړئ چې کوم خلک په دې خپل مقصد کې کامیاب شوي دي او کوم خلک ناکامه شوي دي. نو د دغه لیست جوړولو نه به وروستو تاسو لاړ شئ او دغه دواړو قسمه خلکو سره به ملاو شئ. څوک چې کامیاب شوي دي هغې سره به ملاو شئ، څوک چې ناکامه شوي دي هغې سره به ملاو شئ. د دې کامیابو خلکو نه به هم 3 تپوسونه وکړئ او د دې ناکامو خلکو نه به هم 3 تپوسونه وکړئ. د کامیابو خلکو نه به کوم 3 تپوسونه کوئ؟ لومبی به دا تپوس وکړئ چې تاسو دا ځان له دا مقصد ولې جوړ کړی و، څه وجه وه، څه حکمت و، نو هغې به تاسو ته بیان کړي. دویم تپوس پتې دا وکړئ چې تاسو چې کوم مقصد جوړ کړی و نو دې کې خو د خیره تاسو کامیاب شولی، نو دې دپاره کوم وسایل پکار وو او هغه وسایل تاسو څنګه را پیدا کړي وو. دویم دې دپاره په تاسو کې کوم صلاحیتونه پکار وو او هغه صلاحیتونه تاسو څنګه حاصل کړي وو. دغه 2 سوالونه شو. دریم د دې کامیابو خلکو نه به دا تپوس وکړئ چې په دې لاره کې تاسو ته کوم مشکلات راغلي وو، کوم رکاوټونه راغلي وو، کوم خنډان راغلي وو او هغه مشکلات او خنډان تاسو څنګه د خپل مخې نه لرې کړي وو، هغه چلم راته وښایئ. نو دا 3 تپوسونه چې تاسو د کامیابو خلکو نه وکړئ نو دا به ځان سره ولیکئ. بیا به لاړ شئ هغه ناکامو خلکو ته چې ستاسو د هغې مقصد یو وي، منزل یو وي خو هغې پکې ناکامه شوي وي. نو هغې نه به دا تپوس وکړئ چې تاسو د خپل منزل ولې ټاکلی وو، څه وجه وه، به ځان سره ولیکئ. دویم تپوس پتې دا وکړئ چې تاسو دغه منزل دپاره کوم وسایل پکار وو او آیا هغه وسایل تاسو څنګه پیدا کړي وو یا کوم نوم پیدا کړی. او دویم کوم صلاحیتونه چې پکار وو آیا تاسو هغه صلاحیتونه په خپل ځان کې راوستی وو او که نه وو راوستی. او دریم تپوس پتې دا وکړئ چې دغه منزل په لاره کې تاسو ته کوم مشکلات راغلي وو او هغه مشکلات تاسو څنګه حل کړي وو. نو زما تجربه دا ده چې د کامیاب خلکو لومبی خو به مقصد غټ جوړ کړي وي، دویم هغې به دغه مقصد دپاره چې کوم وسایلو د هغې وسایلو پیدا کولو به خپل خو پوره کوشش کړي وي او خپل ځان کې به هغه صلاحیتونه هغه هنرونه پیدا کړي وي کوم چې د دغې وسایلو پیدا کولو دپاره ضروري وو. او دریم چې کله به مشکلات راغلي وي نو هغې به زړه ښکته پورته نه کړي، بې حوصلې شوي به نه وي بلکې حوصله به یې برقرار ساتلې وي او خپل منزل اړخ ته به روان وي، ځکه به هغې کامیاب شوي وي. او د ناکامو خلکو به یا خو به مقصد وړوکي وو یا خو به مقصد پیسه وه، شهرت به وو یا څه بل څه به وو، د الله رضا به نه وه، د مخلوق خدمت به نه وو، ځکه به دی ناکامه شوي وي. دویمه وجه دا هم کیدی شي د ناکامو خلکو چې هغې خو خوب خو ډېر غټ ویني لکه د شیخ چیلي په شان دی، خو هغه مرا محنت نه کوي، هغه مرا خپل ځان کې صلاحیتونه نه پیدا کوي، په خپل ځان باندې هغه مرا محنت او صلاحیتونو پیدا کولو تګ و دو نه کوي، نو ځکه هغې ناکامه شوي وي. او دا هم وجه کیدی شي چې مشکلات کله د هغې مخې ته راشي نو هغې به حوصله بایلي یا مایوسه به شي چې یاره بس دا خو نه کېږي او دا وی په منډه نه ده په ټنډه ده بیا په قسمت باندې ور واچي، نو ځکه به هغوی ناکامه شوي دي. نو کله چې تاسو د کامیابو خلکو دا خبرې راواخلئ د ناکامو خلکو دا خبرې راواخلئ نو تاسو په خپله هوښیار شئ، په خپله به تاسو کې حکمت راشي چې تاسو د کومه لاره اختیارول پکار دي. نو تاسو چې هغه لاره اختیار کړئ نو د ناکامو خلکو دا ناکامونه به زده کړه وکړئ، د کامیابو خلکو د کامیابۍ نه به زده کړه وکړئ، نو انشاءالله العظیم تاسو به خدای پاک کامیاب کړي او خپل منزل ته به خامخا ورسېږئ. نو راځئ چې د دې سیشن خلاصه بیان کړو ولې ډېر کم خلک خپل منزل ته رسي او ډېر زیات خلک خپل منزل ته نه رسي او ناکامه کېږي. بنیادي وجه دا ده چې محنت خو ټول خلک کوي خو حکمت نه زده کوي. اوس حکمت څه شو؟ حکمت به موږ داسې زده کوو چې کوم کامیاب خلک دي د هغې د کامیابۍ راز به راخلو، چې کوم ناکام خلک دي د هغې د ناکامۍ اسباب به راخلو، د ناکامۍ په دې اسبابو باندې به نځو،
د کامیابۍ په دې اسبابو باندې وځو ان شاء الله العظیم موږ نو تاسو به خدای پاک کامیاب کړي. ستاسو د کتلو یو جهان مننه. زما دا خواست دی چې زما دا اواز نورو پښتنو ته ورسوي. کیدای شي څوک د کامیابۍ په تمه وي، محنت ډېر زیات کوي، خو د دې خبرې پته ورته نه لګي. خو پته ورته ولګېده او کامیاب شو، زما او ستاسو پکې حصه وي. خوشحاله اوسئ، ودانه باد اوسئ، بریالي اوسئ. د لوی الله په امان. د خدای د پاره پښتنو سانونه او پیژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.